السلام علیکم درنو دوستانو. یو ښځه چې د هغې په ډېر مینه محبت باندې خپل خاوند سره واده وشو، د واده نه څه موده پس چې دی د هغې بچي نه پیدا کېدل. د دغه ښځې د خولې ټوله واقعه تاسو سره شریکوم چې دی په دغه واقعه کې څه ویلي دي، په خپله خبرې کړي دي چې دی په کومه طریقه باندې بیا خپل لیور سره بدکاري وکړله. د دغه ښځې د خولې بیان دی چې وایي زموږ د واده یو کال شوی او ډېر په خوشحالۍ باندې مو وخت تېرېدو، هېڅ غم نه و، جنګ جګړه نه وه، خو خبره چې تر 3-4 کلونو ورسېده نو وایي چې زما خواښې زما خاوند ته شیطاني وکړله چې ستا ښځه کې فرق دی، دا بچي نه راوړي او بچي نشي راوړلی. دا وایي چې زه ډېره مجبوره شوم، ما د خپلو ملګرو په مرسته باندې د یو ډاکټرې نه علاج هم وکړو، خو دا هر څه بې فایدې ځکه و چې زما خاوند دا نه منله. په ما کې هېڅ فرق نه و. وایي چې فرق مې په خاوند کې و، خو هغه دې ته تیار نه و چې ځان ته ټېسټونه وکړي او ځان ته علاج وکړي. بیا وایي چې یوه ورځ زه دغه خپل خاوند رانیولی وم، وهلی مې چې په دې کې وایي چې زما یو لیور و چې د هغه ښځه هم مړه وه او هغه راغی زما دغه خاوند ته ډېرې بدې ردې وویلې، ډېر زیات یې بې عزته کړو او زه یې پوه کړم چې دوی هسې لګیا دي، الله به خیر کړي، ته هېڅ غم مه کوه، د الله نه غواړه. وایي چې خواښې مې راته وویل چې که ته اولاد پیدا نه کړې نو تا ته به زه د خپل زوی د لاسه طلاق. دا وایي چې زه ډېره زیاته پریشانه وم او پریشانه ځکه وه چې کور یې ورانېدلو. دا وایي چې ما سوچ وکړلو چې په هر طریقه باندې اوس ماشوم پیدا کول دي ځکه چې فرق مې په خاوند کې دی. یوه ورځ وایي چې په کور کې هېڅوک هم نه و، د دغه لیور یوازې په یو کمره کې پروت و چې دا ورغلله او د هغې یو ماشوم زوی هم و چې دا ورغلله نو هغه ته یې خپل وجود څه حصې ښکاره کړ. هغه حیران شو. وایي چې هغه یکدم په ځای کې کېناست، ویل چې دا ته څه کوې؟ دی ویل چې ما ورته وویل چې که ته زما ژوند زما کور بچ کول غواړې نو ما ته ماشوم پکار دی. هغه وایي چې که څه هم دغه لیور مې ځان خلاصولو، خو وایي چې ما د خپل کور بچ کولو دپاره هغه سره دغه ناروا کار وکړو او بیا څه موده پس چې دی وایي چې زما یو لور پیدا شوله. وایي چې کله مې لور پیدا شوله نو بیا وایي زما دغه لیور هم مړ شوی و. چې لیور مې مړ و نو وایي چې زما نیا دا فیصله وکړه چې زما د لور او زما د دغه لیورزي یعنې د چا سره چې دې بدکاري کړې وه د هغه د دغه زوی د دواړو رشته وکړي، یعنې د دې ښځې د لور او د هغه د زوی. نو اصل کې خو دې ښځې هغه سره بدکاري کړې وه، دا هم د هغه خور کېده، خو خبره تر ډېره حده پورې زنګېدله. دا ښځه وایي چې ما په کور کې ډېر ویل چې تاسو د دې جنۍ او هلک واده مه کوئ، دواړه به په هر واده وکړي، خوشحالۍ به زندګي تېروي، یعنې هلک به بېل ځای کې واده وکړي، جنۍ به بېل ځای کې واده وکړي. خو وایي چې دوی نه منله، ویل چې د کور هلک او جنۍ دې خپلو کې دې واده وکړي. بیا اخره کې وایي چې خپل خاوند مې یو سیټ ته کېنولو او ورته مې ټوله قصه وکړله چې که ته ما ته هر څه سزا راکوې سزا راته راکړه، خو اصلي حقیقت دا دی چې ما خپل لیور سره کوم چې مړ شوی دی هغه سره مې ناروا کار کړی او دا ماشوم د هغه نه پیدا شوی دی. نو په دغه دوران کې دغه خاوند یې تندي ته ټک ورکړی. ښځې ورته ویلي دي چې که ته ما وجنې هم ومې وجنه، ته تندي ته ټک مه ورکوه، زه هر جرم هرې سزا ته تیار یم، خو تا چې کوم ظلم کړی دی چې خپل علاج دې نه کولو. ښځه وایي چې خاوند مې ویل چې بس ما ته معافي وکړه، ما ډېره لویه غلطي کړې ده. په دې سره دواړو ښه ډېر وژړل او د خپلې غلطۍ معافیانې د الله تعالی په دربار کې وغوښتې او بیا دوی د دغه هلک او جنۍ رشتې په بېلو بېلو ځایونو کې وکړې. نو درنو دوستانو، د ویډیو د جوړولو مقصد مې دا و چې په خپلو کورونو کې ډېر زیات خیال ځکه وکړئ چې په ښځو باندې د داسې کار د وجې ظلم مه کوئ چې د هغوی بچي نه پیدا کېږي، بلکې پکار ده چې هلک او جنۍ ښه صحیح ټېسټونه وکړي. د دې ویډیو جوړولو او شریکولو مقصد مو هم همدغه و چې تاسو د دې نه عبرت واخلئ او په خپلو کورونو کې ښځو سره هېڅکله هم داسې کارونه مه کوئ چې هغوی داسې یو کار ته مجبوره شي او داسې یو قدم اوچت کړي.